السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، زه یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا در وښایم چې څنګه موږ او تاسو کولی شو چې خپل موبایل له هر ډول ویروسو او له هیک کېدو څخه چې دی بچ وساتو. یعنې کله کله زموږ او ستاسو موبایل هیک شي یا جام شي، موږ او تاسو موبایل ډېر زیات سلو شي او زموږ او ستاسو موبایل کې وایرس ډېر زیات شي. په نن ویډیو کې به تاسو ته داسې یو اپلیکیشن درښیم چې دا اپلیکیشن په واسطه تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل سپیډ هم زیات کړئ او خپل موبایل له هر ډول ویروسو څخه بچ وساتئ او خپل موبایل له هر ډول هیک کېدو څخه چې دی بچ وساتئ. نو د دې لپاره هر څه نه مخکې دوستانو تاسو دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ او که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو ورسره هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو د ویډیو په سر خط باندې لیکل شوي سبسکرایب باندې تاسو کلیک وکړئ او په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک وکړئ او په حال باندې کلیک وکړئ. دوستانو په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو دغه ویډیو لازمي لایک کړئ، د ویډیو لایک کول مو هیر نشي. دوستانو یو اپلیکیشن دی، دا اپلیکیشن به تاسو ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. د دې ډاونلوډ کولو لپاره به تاسو په دې کومه ویډیو چې تاسو مهال ګورئ دې په دې لیکنه باندې تاسو کلیک وکړئ. لاندې کومه ذره چې خلاصیږي دې ته ویلی شي ډسکرپشن. په ډسکرپشن کې به د اپلیکیشن لینک وي، تاسو به راشئ اپلیکیشن به ځان لپاره له دې څخه په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. او دوستانو که چیرته تاسو زموږ دغه ویډیو تاسو په فیسبوک کې ګورئ، په لومړي سر کې به موږ ورته لیکلي وي چې د اپلیکیشن لینک دا دی، نو تاسو به راځئ او د په ویډیو دغه شنه خط باندې به تاسو کلیک کوئ، دغه اپلیکیشن به ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. په اسانۍ سره له دې څخه تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ. نو ګورئ دوستانو، دغه اپلیکیشن دی چې کله تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، دغه اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ. چې کله مو دغه اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ، تاسو دغسې انټرفیس درکوي. نو ګورئ دوستانو، دلته موږ تاسو ته لیکي چې کلینر. نو ګورئ دوستانو، زموږ ستاسو موبایل کې څومره ډیټا هغه چې دی مثلا وایرس نیولي، په هغه کې وایرس وي، کلین ریم یعنې د موبایل ریم هم صفا کولی شئ. ګورئ دوستانو، په دې باندې زه کلیک کوم. ګورئ دوستانو، 281 MB چې دی دا چې دی کلین شي، یعنې دا صفا شي. ګورئ دوستانو، زه دلته کلین ریم باندې زه کلیک کوم. ګورئ ریم هم په اسانۍ سره چې په دې باندې صفا کیږي. نو ګورئ دوستانو، چې کله تاسو دا صفا کړ نو دلته تاسو ته یو بل آپشن درکوي. دغه آپشن دوستانو تاسو درکوي. ګورئ دوستانو، دغه آپشن تاسو کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ، ګورئ دوستانو، یعنې دوستانو بیا دې ته ضرورت نشته تاسو بار راشئ او د اپلیکیشن بیا کړئ. یوازې د اپلیکیشن خلاص شو، په دې سره تاسو موبایل کې څومره وایرس هغه په اسانۍ سره ختمولی شئ.